السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زما ډیرو محترم ورونو، د الله رب العالمین وجود چې دی دا د لویو حقایقونه یو عظیم حقیقت دی او دا یو ښکاره او واضح دلیل دی چې الله رب العالمین په نفسونو کې او دغه رنګې په کائناتو کې د خپل وجود نښې ایښودې دي. خو بعضې خلک چې دی چې هغې ته ایتیست او ملحد ویل کېږي، هغوی د رب العالمین د وجود نه انکار کړی دی. او که چېرته د هغوی نظریې ولوستلی شي نو د هغوی دلایل چې دی ټول بچکانه دي او د حقیقت نه او د عقل نه چې دی ډېر زیات لرې دي. الله رب العالمین د دغه خلکو ټوله نظریه چې ده هغه په دې یو آیات کریمه کې راټوله کړې ده او هغوی دپاره عقلي دلیل راوړی دی او فرمایي ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. ایا دا ممکنه ده چې تاسو دی بغیر د خالق پیدا شي او یا تاسو چې دی ځانونه په خپله باندې پیدا کړي چې مخکې د دې نه تاسو هیڅ شی نه وئ، ستاسو وجود نه و، نو تاسو په خپله باندې ځانونه څنګه پیدا کړل؟ د دې ټوله نظریه چې ده هغه درې قسمه ده. اوله دا چې کوم د ایتیستانو او د ملحدینو نظریه ده چې دا کائنات دا د یو حادثې په نتیجه کې چې دی مخې ته رال. او دویم دا نظریه کېدلی شي چې الله رب العالمین تپوس هم کړی دی چې تاسو ځان په خپله باندې پیدا کړی دی، د خپل ځان په خپله باندې خالقانې وي. او دریمه نظریه دا کېدلی شي چې د دې ټولو کائناتو دپاره یو خالق شته دی. که چېرته موږ اولنۍ نظریې ته لاړ شو چې هغه د ملحدینو نظریه ده چې دا کائنات او د انسانان چې راغلي دي دا د یو حادثې په نتیجه کې راغلي دي، نو دا خبره چې دی بچکانه ده او د عقل نه ډېر زیات لرې ده. ځکه که چېرته موږ فکر وکړو د یو منټ دپاره چې د حادثې په نتیجه کې د منظمه دنیا او دا منظم کائنات او مخلوقات څنګه راتلی شي؟ تاسو صرف په دې نور کې فکر وکئ. که چېرته دا ډېر نږدې وي ځمکې ته نو دا ځمکه به مکمل سوځلې وه، او که چېرته دا لرې وي د ځمکې نه نو دا ځمکه به یخه پاتې شوې وه. نو دا میزان او دا تعادل چې دی دا چا راوسته؟ او دا دومره ښایسته نظام او دا دومره ښایسته دنیا دا د یو حادثې په نتیجه کې راله. عقل بالکل دا نه مني. دا ورځ راځي، ورځ پسې شپه راځي، هر یو مخلوق چې دی په خپل ذکر دی، نور ته وګوره، سپوږمۍ ته وګوره، ټول مخلوقات چې دی په ترتیب سره دا نظام چې دی هغه روان دی. نو دې دپاره عقل دا وایي چې دې دپاره یو نظام چلونکی شته دی، داسې څوک شته چې دا نظام یې برابر کړی دی او دا چلیږي او دې کې د انچ په اندازه باندې ګډوډي نه راځي. او دا دومره لوی مخلوقات دي که چېرته په دې کې د انچ په اندازه باندې ګډوډي راغله نو دا ټول نظام به چې دی تس نس شوی. نو دا خو د عقل نه لرې خبره ده. ځکه هغه خلک چې هغه د عقیده لري چې دا د حادثې په نتیجه کې راغلي، راځي یو بله حادثه به وکړو. هغه خلک چې دا نظریه لري چې هغه ملحدین دي یا ایتیست دي، دا به چې دی په یو ګاډي کې کینو او هغه نظریه چې دا ستا نظریه لري هغه بل کس ملګری به دې راولو بل ګاډي کې به یې کینو او دواړه چې دی د 150 یا 120 د سپیډ په اندازه باندې به چې دی یو بل سره حادثه وکړي. نو بیا ګورو چې تاسو نه نوی مخلوق جوړیږي او که نه تاسو خرابیږئ. مونږ چې څومره حوادث لیدلي دي د انسان په ژوند کې چې کوم حوادث راغلي دي د انسانیت په تاریخ کې، نو هغې ګډوډي رامنځته کړې ده، هغې نظم او ترتیب نه دی رامنځته کړی. د هغې نه چې دی یو نوی مخلوق نه دی جوړ شوی بلکې نظامونه خراب شوي دي او په دې سره تباهي راځي، په دې سره چې دی یو شی منظم کېږي نه. نو دا د عقل نه ډېره لرې خبره ده. او که چېرته موږ دې ته راشو دویمې نظریې ته چې الله رب العالمین هم ته پوښتنه هم کوي ام هم الخالقون، ایا تاسو ځانونه چې دی په خپله باندې پیدا کړي؟ نو دا خو د عقل نه ډېره لرې خبره ده. ځکه یو شی چې هغه وجود کې نه وي نو هغه به ځان څنګه په خپله باندې وجود ته راولي؟
نو موږ سره چې دی یوازنۍ لار ده هغه دا چې موږ دا ومنو، دا تسلیم کو چې د ټولو کائناتو دپاره یو خالق دی چې هغه دا نظام چلی، نظام چلونکی دی چې هغه رب العالمین دی، د دې نه تېښته نشته دی. او دا هغه نظریه او هغه عقیده ده چې هم د عقل سره برابره ده، هم د فطرت سره برابره ده.